سلامونه سپینو خبرو ته ښه راغلی. زه سعید شینواری یم. وروستیو ورځو کې ظاهرا د طالبانو د ډیپلوماسۍ ستوری بلند ښکاري او په مسکو کانفرنس کې لومړی وار د دوی خارجه وزیر امیر خان متقي د مسکو، چین او ایران له خارجه وزیرانو سره تر کېناستو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه هند ته سفر کړی دی او څو ورځې به هلته پاتې وي. راپورونه دا دي چې دا اجازه هم ورته هند اخیستې ده او په دې ورځو کې د خلیلزاد په قول د کابل او نوې ډیلي اړیکې خورا ډېرې مخته تللې دي. همداسې ښکاري هند د امیر خان متقي تود هرکلی کړی دی او په اقتصادي سیاسي همغږیو باندې سره بحثونه کوي، هغه څه چې شاید پاکستان ته ښه زیری نه وي. آیا سیمه ییزو هیوادونو او په تیره هند سره د اړیکو ښه والی د طالبانو د ډیپلوماسۍ بریا ده که نه، او یا نوې لوبه کې طالبان ورخیلیږي؟ نن به درته دوو مشرانو سیاستوالو افراسیاب خټک صاحب او پوهان رستار ترکی سره وڅېړم. دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېره مننه، کور مو ودان. ترکی صاحب، تاسو سره راپیلوم. په وروستیو کې طالبانو په لومړۍ سیمه ییزه غونډه کې د وزیر په کچه باندې او د بیرغ په ایښودو باندې ګډون وکړ په مسکو کې او له هغه ځای نه سیده هند ته لاړل. د هند سفر ته یو د بریا په سترګه د طالبانو لیدل کیږي. هلته دوی ویل کیږي چې د نویو اړیکو نوی باب پرېږدي ږدي. تاسو څه فکر کوئ، طالبانو دغه اړیکې څنګه ارزوئ د هند سره؟ دغه مسافرت په دغه شرایطو کې مطرح کیږي چې مخکې د طالبانو حکومت د روسیې لخوا په رسمیت پیژندل شوی او وروسته له هغه نه زه فکر کوم د فرمت مسکو چې پکې د طالبانو د چارو بهرني وزیر ته هرکلی وویل شو، یو مهم مسافرت ګڼل کیږي. مهم مسافرت په دې معنا چې طالبان په دغه وروستي کلو کې په استمراري توګه د پاکستان لخوا تر ګواښونو لاندې دی او که دغه مسافرت پایلې داسې وي چې مثلا په ستراتیژیک مسایلو کې کابل او دهلی سره نږدې شي، زه فکر کوم دغه مسافرت د افغانستان لپاره په جیوپولیټیک لحاظ د امنیت وړ ګڼل کیږي. نو بلې خوا تاسو ته معلومه ده چې مخکې هم هندوستان په دې لټه کې و چې د طالبانو سره وروسته د جهاد د دورې نه او ورپسې د امریکا د اشغال په موده کې چې وران شوي وو، د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده د شورویانو د اشغال په وخت کې په واقعیت کې شورویان اندیان د شاریبان سره نږدې وو او د مجاهدینو په وړاندې جنګېدل. او له بلې خوا د امریکا د اشغال په وخت کې هم د مرکزی حکومت امریکا په واسطه په افغانستان کې پاراشوټي شوي وو، هندوستان د هغه سره نږدې وو او د طالبانو سره جنګېدل او دغه ښکته او پورته اړیکو په حساب باندې بالاخره هندوستان دې نتیجې ته رسېدلی چې طالبان د افغانستان په دننه او د سیمې په کچه یو د انکار کیدونکي واقعیت دی چې باید له هغه سره اړیکې وساتي. له همدې کبله د هندوستان د بهرني چارو معاون په دوحه کې تیر کال د امیر خان متقي سره وکتل او مخکې له دې نه هندوستان د افغانستان په کابل کې د افغانستان په د دهلی په د هندوستان په سفارت کې یو تخنیکی
پلاوی ورېږي چې تر اوسه پورې دغه پلاوی موجود دی. نو دغه اقدام چې د هند لخوا نوښتي په لاس کې اخیستل شوی، زه فکر کوم د سیمې په کچه د تعاملاتو په برخه کې یو مهم اقدام دی چې دغه اقدام دغه پروسه وده وکړي د افغانستان په ګټه تمامېږي. ډېره مننه. زه به تاسو ته راځم، نورې پوښتنې به هم درنه کوم. خټک صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. زما یاد دي تاسې یو وخت کې ډېر جالب ټویټ کړی و، ویلي مو چې د طالبانو سره د ایران، چین او روسانو نږدې کېدل، فکر کوم همداسې مو ویلي و چې ګواکې دا د لیوانو ترمنځ سوله ده. نو یو بل هیواد هم رامخکې شوی دی چې هغه هم ډېر قوي قدرت دی په سیمه کې، د پاکستان دشمن هند. فکر کوئ چې هندوستان طالبانو ته په څه خاطر دومره رانږدې شوی، او داسې هم ګڼل کېږي چې په پاکستان باندې دا خبرې ډېرې بدې لګي هلته. ستاسې تحلیل څه دی چې پاکستان په مزاج داخل لګي او هند ولې رانږدې شو؟ ډېره مننه تاسو ته او محترم سرګي صاحب ته سلامونه احترامونه او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته عرض کوم چې تاسو سم خبر وکړه دا چې کله طالبانو کابل ونیو نو ما ویلو دا اوه هیوادونه د سوچ دوی خپل سفارتخانه په کابل کې پرانیستي ساتلې وي او خپل ټول جوړ نه، یعنی امریکا وا، برتانیا وا، روسو، چینو، ایران او قطر. نو باوي چې دا یو اصطلاح په کارول چې ګورګ آشتي، یعنی لیوانو منځ کې بظاهر امن وی، خو خپل کې بیا سره نقشې لري او بل بزت. پر حال تاسو د خبرې تر اعظم ارزاده چې د افغانستان سره د سیمایزو مناسباتو اړیکو په اړه کې یو پورا تاریخ موجود دی. پاکستان همیشه تلاش کړی دی چې افغانستان کې چې هر څوک واکمن کیږي نو دوی ور باندې فشار راوړي. خدا خبره عجیب ده چې طالبانو سره د مناسبات خړپړ شو، حالانکه طالبان دلته کې ډیر وخت تیر کړی دی او پاکستان یو قسم ته دوی حمایت کړی دی او دلته کې پاکستان کې پورا لوی وخت تیر کړی دی. ډیر نږدې اړیکې وي، ژورې اړیکې وي او د چې کله واک ونیو نو پاکستان کې دلته واکمنانو ډیر د دې هرکلی کړو. خدا ښکاري چې هغوی سره مناسباتو کې خړپړتیا راغله. نو بیا لکه څنګه چې په خوا په افغانستان کې سوزل شوی دی چې کله پاکستان په کابل کې په واکمنۍ باندې فشار واچوي نو هغوی طبعا د سیمه کې نور دوستان ګوري. نو هند یو دوست دی چې هغه همیشه په دغه موقع باندې کابل کې چې کوم واکمنان وي هغې سره ښې اړیکې جوړې کړي. نو پاکستان باندې دا بدې لګي او په طالبانو په باره کې خو لا زیاتې بدې لګي، ځکه چې دوی دا خیال و چې طالبان دوی یو 40 کاله سرمایه گذاری وکړه او هلته کې یو رژیم یا یو نظام راوستو چې دوی په خیال کې دوی دوستان یا دوی نږدې خلک وو، مګر هغوی سره اړیکې ورانې شوې. خو غټه خبر ده چې نړۍ کې په لویه کچه بدلونونه را روان دي او په دراماتیکه توګه او ډېر په ګړندۍ توګه روان دي. یعنی دنیا د یو قطبیتوب نه ګڼ قطبیتوب خواته حرکت کوي. په دې کې نوي اتحادونه، نوی پرې جنبې ډلې پرې دلته کېږي. تر تاسو مخکې اوله کې وي د ماسکو فرمیت اومه غونډه چې دا 2 ورځې مخکې وشوه، په هلته کې هم تاسو ولیدل چې روس، چین، ایران چې هغوی راضم شول او د دې خبرې مخالفت وکړو چې امریکا باګرام کې پایګاوې غواړي. نو یقینا چې نن سبا د هند او د امریکې مناسبات هم ډېر خندي په دې وخت کې پاکستان چې د امریکای جولای ته پورا ځان ورزول دي. نو په دې شرایطو کې چې نوې دلته کې پرې جنبې جوړي نو د ښکاری چې هندستان او طالبان یو بلته نزدیکي پاکستان به یقینا چې په دې باندې غمجن وي او مخالف وي او سفر زما خیال چې شپږ ورځې سفر دی. نو پته بولږي چې ستر جوړيږي بیا به سره په هغه تفصیلی خبرو کې خو په عاجله توګه سره دا ویل شي چې یعنی دا پاکستان لپاره یو نقصان دی چې یو داسې حکومت چې هغوی خپل پکې سرمایه گذاري کړې وه او ورسره مناسباتو هغوی سره د مناسباتو کې خړپړتیا دې ته ورسېده چې هغوی عنعنوي
مخالف چې پاکستان ابدي دشمن ګڼي هند د هغه سره د طالبانو اړیکې روغې شوې دي. تاسو نه به ترک صاحب دا پوښتنه وکم چې د دشمن له دشمن سره اړیکې د پاکستان له دشمن سره هندستان سره د طالبانو اړیکې طبعا دا جالب ذکر دي چې هندستان تل افغانستان کې د ټیکنوکرات حکومتونو سره ملاتړ کړی دی او خبرې کړي طالبانو سره هم تیر ځلې په جنجال کې پاتې وو هندستان. طالبانو ته څه ګټه کوي د پاکستان په مقابل کې او څومره فکر کوي چې طالبانو یو زوړ او دیرینه ملګری پرې خود او د دیرینه ملګری دشمن سره ورغله او لاس ورسره یو خبره په دې کې دا چې طالبان په دغه څلور کاله کې افغانستان په امنیتي لحاظ په ډېر کمزورې کچه ساتلی. افغانستان هوایي ځواک نه لري. د افغانستان اسمان د بهرني درونونو لخوا کنټرول کیږي او په ځمکني قواو کې هم د پاکستان او د نورو ګاونډي هیوادونو په پرتله د افغانستان دغه دفاعي پوتنسیل صفر ته ضد دی. نو په دې حالت کې دغسې یو ضعیف او کمزوری هیواد که غواړي ژوندی پاتې شي باید په سیمه کې ملګري ولټوي. ملګري ولټوي او په دغه سیمه کې د دې لپاره چې هندوستان مخکې هم په تاریخي لحاظ هم فرهنګي او هم تاریخي اړیکې افغانستان سره درلوده او د کمونستانو د نیولې تر جمهوریت اسلامي پورې چې امریکایان په افغانستان کې جوړ کې هندوستان د افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې په کافي اندازه کړې او د بلې خوا هندوستان د دې لپاره چې یو ضروي قوت دی او موږ د یو داسې ګاونډي هیواد لخوا تر ګواښ لاندې یو چې دی هم ضروي قوت لري. که موږ د هندوستان سره ځان نږدې کړو زه فکر کوم تر یوې اندازې پورې موږ کولی شو خپل دفاعي پوتنسیل پیاوړی کړو او بالاخره د پاکستان د ګواښونو مخه ونیسو. که دغه کار ونه شي او افغانستان هم همدغسې په ډیپلوماتیکه ځواک کې پاتې شي زه فکر کوم زموږ پروګرامونه نور هم زیاتېږي. صحیح. ترکی صاحب تاسو ویل چې هندوستان یو اټومي قوت دی ملګرتیا ورسره د پاکستان غوندې هیواد په مقابل کې شاید ګټه ولري مګر پام نه دی چې د جمهوریت غوندې حکومت ته د هند ملګرتیا کومه ګټه نه ده کړې. په اخر ورځ باندې هغه د چا خبره هندوستان د جمهوریت د چارواکو نه ټلیفونونه بند کړه مخې ته نه واړو ویزې بند شوې پروازونه بند شول محصلین تر اوسه پورې سارو نو هند خو داسې د اخلاص وړ ملګری نه بلل کیږي. اصلا خبره په دې کې ده چې موږ کله چې یو هیواد سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کوو مثلا د هندوستان سره په دغه برخه کې اصلا دغه دینی اعتقادات باید یوې خوا کېښودل شي. تاسو معلومه ده چې پاکستان البته د یو مسلمان هیواد په حیث څو ورځې مخکې څو اونۍ مخکې د عربستان سعودي سره یو ستراتیژیک مهم تړون لاسلیک او سعودي عربستان ته د خپل ضروري چت باندې راوسته او افغانستان په دغه برخه کې بېپناه پاتې دی او پرته له هغه نه چې د هندوستان سره په نږدېوالي کې خپل دفاعي پوتنسیل پیاوړی کړي بله چاره نه لري. نو خبره په دې کې چې موږ په دغه حالت کې هیواد وساتو که غواړو چې هیواد وساتو فکر کوم چې کم شمېر پروګرامونو سره مخ کېږو. ایران سره په اوبه په سر باندې اختلاف
د پاکستان سره ارضي او ځمکنی اختلاف او تر یوې اندازې پورې د تاجکستان سره کلتوري اختلاف د دې لامل ګرځي چې افغانستان د نورو هیوادونو د یرغلونو په میدان بدل شي. نو افغانستان باید خپل اوسنی حالت نه وباسي او خپل ځان ته یو پیاوړی ملګری په سیمه کې پیدا کړي. او زه چې وینم په سیمه کې پرته د هندوستان نه دغسې یو هیواد چې وکولی شي د افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، بل هیواد نشته. صحیح. خټک صاحب څه موده وړاندې د پاکستان خارجه وزیر او همداراز نائب صدر اعظم اسحاق ډار دا خبره کړې وه چې که د هندوستان سره طالبان اړیکې ساتي ودې ساتي مشکل نشته دی، خو هغه څه ورته وایي اشاره یې دا ورکړه چې ګواکې توازن دې وساتل شي. او پاکستان تل کوشش یو شرط افغانستان ته ټول حکومتونه تام دی چې تاسې به کنټرول شوي یا مدیریت شوي اړیکې د هندوستان سره ساتئ. طالبان د هندوستان سره اړیکو نه څه ترلاسه کوي د پاکستان په مقابل کې، او هندوستان څه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي د پاکستان په مقابل کې؟ عرض دا دی چې طالبانو لپاره خو دا خبره ډیره مهمه ده چې هغوی د انزوا نه ځان راایستل غواړي، یعنی هغوی په خارجي عام و تام مشروعیت ترلاسه کړی نه دی تر اوسه. نو هغوی لپاره خو چې هر یو هیواد بهید خو عام هیواد نه دی، غټ هیواد دی او مهم هیواد دی. نو هغوی لپاره خو دا ګټه کېږي چې هغه انزوا نه راوتو کوشش کوي. او هند لپاره دا چې دی وخت کې پاکستان سره مناسبات ډېر تراخه دي، اړیکې ډېرې د مخاصمت او دښمنۍ اړیکې دي. او دا لکه چې د هند صدر اعظم وایي چې دا جنگ چې دی دا ختم شوی نه دی، د دواړو هیوادونو منځ کې دا وقفه پکې راغلی ده او دا بیا ادامه به کوي. نو په دې شرایطو کې هغوی طالبانو د پاکستان د بدو اړیکو نه هغوی هم استفاده کول غواړي. خو لکه چې دا ترکي صاحب فرمایل زم د سره یعنی همنظر مې افغانستان یو مستقل هیواد دی چې هر چا سره اړیکې جوړوي، نو دا خو د افغانستان باید خپل ګټو باندې په اساس وکړي، نه دا چې ګاونډیانو کې څوک څه غواړي یا څه غواړي. خو عرض دا دی چې دې سره اصل کې د مهمه خبره افغانستان لپاره داخلي مشروعیت دی. یعنی که طالبان رښتیا غواړي چې افغانستان هغوی سرلوړی کول غواړي، نو هغې دپاره بیا لاره دا ده چې هغوی افغانستان کې یو پراخ بنیاده نظام ته حکومت ته لاره ورکړي چې هغې کې د افغانستان ټول سیمو نه ټول طبقو نه اقشارو نه خلک شامل دي. بل دا چې د ښځو باره کې او جینکو باره کې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه یو ملي سیاست افغانستان ته ضرورت دی او دا خطره واقعي خطره ده چې یو نوی جنګ د سیمې ته راننوځي. دا تاسو ګورئ پاکستان کې اصل کې جنرال واقعي تاسو د اسحاق ډار د بیان خبر وکړه، هغه خبره ما اوریدلې و، مګر دلته خو جنرال واقعي ده، پاکستان خو جنرال واقعي په لاندې دی. نو اصل فیصله چې تصمیمونه هغه جنرالان نیسي. نو هغوی په کتاب کې بس منځنۍ خبره نشته، خو هغه چې وایي چې زموږ دوست دی که زموږ دوست نه زموږ دښمن دی. بهرحال دا خو د هغوی خپل کار دی، خو چې افغانستان خپله یو ملي نظام حکومت ولري او یو ملي غږ راپورته شي، نو هغې کې به یو داسې قوت وي چې د افغانستان دوستان او دښمنان ټول به په اورېدو مجبور وي. نو ما په خیال کې هغه هم ډېره اړینې خبره، ځکه چې دا جنګ خبرې دلته چې روانې دي تاسو ګورئ پښتونخوا کې چې دا کم تاسو جنگ وینئ، دا پاکستان جنرالان سمه خبره نه کوي چې دې کې دوی لاس نشته، دوی پکې لاس شته. د ټي ټي پي راننوتو کې دوی لاس هم شته. د ټي ټي پي نه وی راغلی او داعش نه وی راغلی، نو دا سی پیک په څنګه بندېدی؟ او سی پیک بندېدل د لوی لوبې برخه ده د پاکستان او د چین کاریدور چې بند شوی دی، یعنی په کار په بند شوی دی. مطلب دی دا خو خپله لویه لوبه ده او دې لویه لوبه کې پاکستاني جنرالان شامل دي، هغې بیا یو قسم ته ډالرو ګټلو په تمه دي. نو دوی خو دغه لوبې کوي ټولې، او دا جنګ چې دی بیا افغانستان ته وړي یو نوی جګړه. ما ته شاید تاسو څومره د مخکې خبرې کړې وې، ما دغه عرض کړی و چې یو نوی جګړه دی په اصطلاح د تروریزم په ضد جګړه. خو تروریزم په ضد جګړه لکه دی چې اول تروریزم
اثبات شي شته شي جوت شي سرګن شي را برسېر شي نو دا اوس چې کوم کیسه روانه ده ټي ټي پی او داعش خبره دغه خبره ده چې پاکستان بیا غواړي چې د امریکا خپل په دې کې شامل کړي او د تروریزم په ضد په اصطلاح یو دویمه جګړه چې د دویمه مرحله چې ډرونونه امریکا خپل قوا شاوي چې رانشي خو ډرونونه به راشي ځکه چې رئیس جمهور بایدن چې افغانستان نه قوتونه وکړو نو هغه یو خبره کوله چې عسكر به ناراضي مگر هغه یو اصطلاح په کارول و انګریزي کې چې هوریزونټل سټرایک چې اشاره د درون حملو ته به پیلوټه البته د بالکل ترکی صاحب تاسو یو خبر وکړه چې د سیمې هیوادونه دا درکې چې طالبان یو واقعیت ده مګر متاسفانه خلک وایي چې موقتی درکې د سیمې هیوادونه چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده په همدې خاطر باندې سفارتونه ورته تقریبا سپاري په کونسلګری ورکول هم خوشحالي مګر په رسمیت نه پیژني نو دلته یو دا خبره ده بل خبره دا ده چې پاکستانی چارواکو اکثره دا خبره کړي چې افغانستان کې د هند اړیکو کې زیاتېدل مقتد جنگ دعوت د نایبتي جنگ منګ التبه کو او خپل د افغانستان سفیر په هند کې چې اوس طالبان ته تسلیم شوی دی هغه راته ویل چې مونږ یو غلطي دا کړې و چې هند سره مو اړیکې په ډیر زیات افراط باندې وپاللې او افغانستان کې دواړو هیوادونو جنگ کو د کوم ویره بیا ویني د طالبانو سره د هند په اړیکو کې طالبان خو بده کې شک نشته چې واقعیت له همدې کبره تقریبا سوال داس هیوادونو په غیر مستقیمه توګه د طالبانو سره اړیکې لري یعنی دیپلماتیک تعاملات لري او د بلې خوا د دې هیوادونو په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه روسیه او چین او تر یوې اندازې پورې ایران د طالبانو په رسمیت پیژندلی دا د دې معنا ده چې طالبان یو نه انکار کوونکی واقعیت دی اما دا چې طالبان تر اوسه پورې په رسمي توګه په رسمیت ته پیژندل شوی دلیل دا دی چې طالبان په خپل رسمیت پیژندل زمینه د افغانستان په دننه برابر نه کړي یا په بل عبارت طالبان کورنۍ مشروعیت نه ترلاسه کړي مثلا کومګه وغواړو د ان سره په نشټیوالي کې د استراتیژیک تړون په چوکاټ کې د ان سره کوم تړون لاسلیک کو په دغه حساب باندې باید دغه تړون د نمایندګي ارګان دخوا چې مثلا لوی جرګه ده په افغانستان کې تصویب شي تایید شي ور باندې موافقت وشي طالبان تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو په برخه کې چې هم د طالبان حکومت ته مشروعیت ورکړي او هم ځینې تړونونه چې طالبان د بهرني هیوادونو سره لاسلیک کوي هغه ته حقوقي بڼه ورکړي د طالبانو د لوی جرګې په وړاندې اساسیت لري او تر اوسه پورې نه دي د همدې کبله طالبان په دیپلوماتیک لحاظ هماغسې چې خطک صاحب اشاره وکړه په سیاسي او دیپلوماتیک انزوا کې قرار لري صحیح او دغه واقعیت چې پاکستان د دې نه ویره لري چې طالبان د هندوستان سره رانږدې شي په واقعیت کې دا د پاکستان په وړاندې د جګړې اعلان دی دا فکر کوم فقط چنه وهلو یو پروسه ده چې په واقعیت کې په صفر ضربېږي د دې لپاره چې افغانستان مستقل هیواد کولی شي د هر بل هیواد سره خپل تعامل خپل اړیکې وساتي د نورو سره امنیتي مرسته وغواړي او هغه خلا او تخ چې د افغانستان په دننه د امنیت په لحاظ رامنځته شوی هغه ته کړي نو پاکستان
هدف دا دی چې په خپل ګاونډیتوب کې یو کمزوري او محتاج هیواد ولري چې تل د هغه په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او پاتې کېږي دغه څه شی افغانستان د بهرني چارو وزیر تک هندوستان ته په دغه یو حالت کې مطرح کېږي چې هلته په پاکستان کې تقریبا 11 سرتیري او 2 صاحب منصب وژل شوي. دغه مسافرت ته په امنیتي ژوپولیټیک او ستراتیژیک لحاظ یو غټه معنا ورکوي چې افغانستان د خپل ګاونډي هیواد یعنی پاکستان لخوا د هغه ګواښونو چې د پاکستان په دننه د تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستانی مقاماتو ته راپیش کیږي او اتهام په افغانستان باندې لګول کیږي د پاکستان لخوا افغانستان ته ګواښ لاندې دی او افغانستان باید خپل ځان په اصطلاح جمع جوړ کړي او پاکستان ته په امنیتي لحاظ کلک ځواب ووایي. ترکی صاحب ځواب خو ورته ووایي خو چې طالبان په رسمیت پیژندلي نه څنګه به هندوستان که ضربي وسلې لري که بیا هم دا وایم که راکټونه لري که تیاري لري کار شی لري او په خپله کڅوړه کې پراته وي طالبانو ته خو یې نشي ورکړی حتی په رسمیت یې نه پیژني. دغه موضوع ده چې په رسمیت یې نه یې پیژندلي سره نو د هندوستان دوستي یا د چین دوستي یا د ایران دوستي به طالبانو ته څه ګټه ورکړي غیر د دې نه چې د سیمه ییزو غوایانو ترمنځ باندې افغانستان په یو رقابت ګیر شي. چې ګوره شمالي صاحب ګوره کله چې مونږ امنیتي تړون راسلیک کوو معنی یې دا ده چې مونږ د خپل دوست هېواد ته دغه د وسلې مرسته غواړو د وسلې مرسته غواړو چې افغانستان په بشپړه توګه د خپل ځان هم په هوا کې هم په ځمکه کې دفاع وکولی شي. او په دغه حالت کې زه فکر کوم که دغه پروسه بشپړه شي پاکستان دا جرأت نه کوي چې کله ناکله دغه اتهام چې پاکستان ته ګواښ د افغانستان لخوا راځي د افغانستان په آدرس څه شی کې اعلان کړي. نو خبره په دې کې چې مونږ کله چې امنیتي تړون غواړو دغه امنیتي تړون ټول اړخونه په بر نیسي. صحیح. خټک صاحب څومره هندوستان سره د طالبانو اړیکې پالل په پاکستان باندې د فشار یو آله کېدی شي څومره امکان ویني لکه څنګه چې ترکی صاحب وایي که پاکستان موږ ته ضرر رسوي هندوستان نه طالبان یو ډول وسلې ترلاسه کړي او څومره امکان ویني چې په سیمه کې د طالبان دوستی خو کوي د غټو فیلانو سره خو دوستی کوي مګر چې کورنۍ مشروعیت هم نشته دی او هغوی مشروعیت نه ورکوي په رسمیت نه پیژني څومره د توازن د افغانستان کې د یو انډوخر یا د جنجال د جوړېدو د مخنیوي توازن نیولو توان ویني تاسو بل ورځ ویلو چې ظرفیت نشته د طالبانو کې ارزاده چې ما خو لکه چې اوسم مخکې ارزو کړو اصل خبره چې پاکستان ته هم ډیر غواخونه پیښ دي مشکل ورته پیښ دي یعنی په دوه ایالتونو کې بلوچستان کې پښتونخوا کې عملاً جنگ روان دي بلوچستان کې خو جنگ بیا ډیر داسې دی چې بلوچ مليګرا خلکو یو واضح دریز غوړه کړی دی د بیلیدو نو دا د اوس چې امریکا ته پاکستان نوي پیشنهادونه کړی دي نن د امریکا مجله چې دا فارن پالیسی یعنی خارجه سیاست په نوم مجله ده انګلیسي ژبه کې هغه کې نن یو مقاله چاپ شوې ده د یو امریکایي مبصر چې دلته د سیمې باره کې لیکل کوي کوګلمن نو هغه لیکلي دي چې دا چې بلوچستان کې پایګاه پیشنهاد کړی د پاکستان امریکای ته پیشکش کړی دی نو د علت دا دی چې هغه د امریکای په بلوچستان تر نباسي
ترڅو چې بلوچستان کې د مداخلت نه امریکا ساتنه وکړي د پاکستان، یعنی تاسو ګورئ چې خبره دې ته رسیدلې ده. او پښتونخوا کې هم رښتیا خبره ده خو چې کوم جنگ دی یعنی ډیره سیمه چې دا هغه د حکومت ته کنټرول نه وتلې ده، مګر دې مسولیت خپل د پاکستانی جنرالانو باندې دی. د هیڅ حق نه لري چې بل چاته غوتو نیسي. دی ولې پاکستان نه د اویا کال او اتیا کال شو پاکستان یو د غربي هیوادونو یو سنگر دی. دلته کې مثلا شوروي خلاف استفاده پاکستان نه وکړه، اوس حتی غواړي چې چین خلاف استفاده وکړي. نو دوی ولې نشي کولای چې د یو سیاست غواړي چې خپل ټول ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې مناسبه د اړیکې چې هغه د رورالۍ او د ښه ګاونډګرۍ مناسبات وساتي. دوی همیشه دا جنګونه د پاللي دي دوی دلته، او په ګاونډي هیوادونو کې جنګ کېږي دی ورته ور باندې تیل اچوي. نو هغه لمبیخ به خامخا پاکستان ته را رسي کنه. نو اوس دغه خبره ده چې پاکستان ته رسیدلې دي او دوی بیا د دې وخت بیا د مسله چې د خپل وګې نه خته کوي نور ته ګوتې نشي چې تاسو طالبانو کوم د طالبانو بد طالبان چې دی هغه یادوي. او اوس هم تاسو ګورئ دی چې کله بدر دی وای یا چې کله تقبیح کوي نو هغه کې طالب ډوب نه اخلي. دی وای چې فتنه الخوارج په چې طالبان دي چې دا وایي بلوچستان کې چې کوم خلک جګړه کوي هغه بلوچ ملت پال ته دی وایي چې دا فتنه الهند چې د هندوستان خلک دي دا چمونه دا لوبه کوي. نو دې لوبو کې خپل پاکستان ته هم ډېر لوی مشکل پیښ دي. نو دې کې تاسو وایي چې هند او افغانستان خپل کې پرمختللی شي کنه، دا خو به دې شپږ سفر نه پس پته ولګيږي چې کوم قسم ته اړیکې دوی په ترمنځ جوړیږي. او خبره ډیره مهمه وا چې آیا هند چې دی په رسمیت پیژنګلو ته تیار دي کنه، که رسمیت و پیژني نو بیا د مناسبات چې دي ډیر پرمختللی شي، او که په رسمیت ونه پیژني بیا دا مطلب وي چې هغه هم یو مانور کوي او پاکستان باندې فشار واردوي او ډیر جدي دي. دا به نتیجې د سفر چې راوځي نو بیا به سره غي نه پس د سې کوټلي خبره وکړي شي. صحیح. ما یو دا خبره وکړه چې د سیمې ټولو هیوادونو سره طالبانو لاس ورکړی دی، سره لري چې هغه یو روسي په رسمیت پیژندل دي، خدای یو د بل سره رقیبان هم دي او دا رقابتونه د سیمې هیوادونو او د ټول نړۍ په افغانستان کې کول غواړي. تاسو په ورځ شک ظاهر کړو چې دغه ظرفیت به بیا موجود نه وي که د رقیبانو یا د سیمې د لوی قدرتونو منځ ته څوک ورځي بیا د افغانستان ساتل پکې سخت کیږي. نو دا خبره د اندېښنه مو څنګه ښودلې وه؟ ارزه چې دا اوس ما مخکې یو منټ مخکې تاسو خبرو کې عرض وکړو چې خبر دا وی چې افغانستان کې یو داسې ملي نظام وي چې هغه کې افغان شمول ټول افغان پکې شامل وي. صحیح. او هغه یو ملي یعنی خټک صاحب اوس طالبان هغه شی نه راولي، اڅره کوم چې مونږ وایو ورته ترکه صاحب ورته وایي زه وایم ته وایي هغه شی د دوی ساختار نبض سره جوړ نه دی کنه، نیچر سره. تاسو ما ته ولک وګورئ چې ما دغه ته راتلم ما دا څکولو یعنی موږ د وختونه ځکه کوو چې موږ یو خطر وینو. ګوره طالبان د ماسکو فارمیټ ته لاړو، هغه رسمي بلنه ورکړې روسانو، مګر د فارمیټس په سره نږدې د څلور هیوادونه چې هغه کې پاکستان هم ځان ورګډ کړو، چین، روس او ایران او پاکستان دی وی چې په کابل کې القاعده ناسته ده، کابل کې شزان ته شرقي ترکستان جنگیاری وی یا ETIM ایسټرن ترکستان اسلامیک موومنت یا د ازبکو اسلامي ګوند یا د تاجکستان نو دا غناسي نو دی باندې سلورو ایوادونو تشویش څرګند کړو. یعنی د یعنی پاکستان ته موقع و چې هغه یعنی دا سلورو ایوادونو چې کوم تشویش ته چې هغه نه استفاده وکړي. نو دا ځکه مارس کوش چې افغانستان کې نظام داخلي نظام چې پروفیسور صاحب ورته اشاره وکړه یو مشروع ملي نظام وجود وي نو د خطر مخه نیول کېږي او طالبان په دی باندې بيخي ودرېږي چې هغه انحصار د قدرت ساتي خپل
او نور هیڅ غیر طالب چې دی هغه ټول بار ساتي بیا ډیر د نظام لپاره هیڅ آینده زنبي نه بیا به ډیر لوی مشکلات د تر صرف نه افغانستان ته مشکلات جوړيږي او هغه مشکلاتو نه ساتلو لپاره مهمه خبردار ده چې دوی خپل دریز باندې نوې نظر وکړي او لکه چې دی ویلوې جرګه د بل خزو بارکه چې کو بارکه یعنی یو اجتماع پیړۍ کې و 50 اسلامي اکثریت هیوادونه چې مسلمان پکې اکثریت لري نړۍ کې موجود دي په یو هیواد کې د څه قیودات نشته نه د اسلام نه د قانون نه د رواج په نوم باندې لکه چې په افغانستان کې په خزو لګیدلې دي نو خبره اصل کې چې کور مضبوط وي نو جهان ورته احترام ولري اګه کورنۍ کې سره تجرید او منځوي وي نو نړۍ نه احترام توقع کول بیا لګه زیاته خبره صحیح ترې کې تاسو خپل دا شی ومنه چې طالبانو کورنۍ مشروعیت نه ترلاسه کړي نو چې کورنۍ مشروعیت چا سره نه د باندې خلک هم ور سره په خزړه باندې خبرې نه کوي نو شک نه لري د هندستان په اړیکو باندې چې طالبان لوبول غواړي د پاکستان په مقابل کې یا د خپل اهداف لپاره په یو جنجال کې د سیمې په جنجال کې راګیرول غواړي د طالبانو د افغاني د رسمیت پیژندلو د مشروعیت په دننه د مشروعیت په برخه کې او د رسمیت پیژندلو باندې په هر اندازه چې لنکر واچوو زه فکر کوم کمه ده نو زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان یو منل شوي حقوقي واکمني د نړۍ په کچه جوړ ونه کړي او ځان سره د خلک ملاتړ ونه لري هر تعامل هر تلون او مراوده چې د بهرني هیوادونو لخوا کیږي دا موقتي بڼه لري او ډېر احتمال لري هماغه چې تاسو اشاره وکړئ بلې لورې د دغه اړیکې نه د خپل ګټې دپاره ګټه پورته کړي او طالبان هماغسې تاواني شي نو په دې حساب زه فکر کوم طالبانو ته پکار ده چې په اوسنۍ شرایطو کې لومړی دغه کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي د لویې جرګې له لارې د دې لپاره چې افغانستان شرایط د انتخاباتو لپاره امکان لري چې مساعد نه وي د لویې جرګې له لارې کله چې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي او یو منل شوی حکومت جوړ کړي په دغه حالت کې کولی شي چې د نورو هیوادونو سره په تعامل ورګډ شي بل موضوع چې په دغه بحث کې مطرح شو هغه د افغانستان د بهرني سیاست تعادل و توازن دی کله کله دغه تعادل و توازن ته بېطرفي په چوکاټ کې مطرح کېږي هغه بېطرفي چې د سړه جګړې په وخت کې مطرح و تر یوې اندازې پورې د سلطنت د لومړۍ کلو د افغانستان په ګټه تمام شو او د سلطنت په وروستي کلو کې دغه بېطرفي سیاست کاملا زموږ په تاوان بدل شو د دې لپاره په تاوان بدل شو چې افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په میدان بدل شو او افغانستان لس کاله هم د بهرني قوت لخوا چې شوروي و او هم دننه په کورنۍ جګړه اخته شو نو په اوسنۍ شرایطو کې زه فکر کوم بېطرفي سیاست د افغانستان په تاوان تمامیږي د دې لپاره چې افغانستان هم په امنیتي لحاظ هم په سیاسي او دیپلوماتیک لحاظ کمزوري پتانسیل لري نو لازمه ده چې افغانستان وروسته د هغه نه چې هم د کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او هم د
باندې په رسمیت وپېژندل شو د نورو هیوادونو سره په دیپلوماتیک تعامل کې ورګډ شي. صحیح. او دغه بی‌طرفي سیاست فقط تاریخ کندې ته وسپاري. صحیح. ترکه صاحب پوښتنه دا وکم چې طالبان هندوستان ته تمه لري لکه څنګه چې خلیلزاد ما بل ورځ خوشبیني ښودلې وه چې دا به ډېرې ښې شي چې طالبان په رسمیت پیژني هند که نه. هند ته طالبان باندې خو یو څه شکونه موجود دي، مثلا د پاکستان د قوي ملاتړ په رابطه باندې. همدا وجه ده چې ډېر زیات تر اوسه پورې نه راتلل. اوس به یو څه رقابت پاکستان سره هم را میدان ته شوی، یو څه به شیان ورته سپین شوي. طالبان هندوستان ته یو خو تاسو ویل چې کورنۍ مشروعیت دی پیدا کړي، خو یو خبره ده اخو روسي لیده چې کا طالبان کورنۍ مشروعیت نه لري مګر بیا هم په رسمیت وپېژندل. شاید نور هیوادونه هم دا کار ورسره وکړي. هندوستان ته طالبان څه قناعت ورکولی شي، څه ورته ورکولی شي په افغانستان کې چې هندوستان ورسره د پاکستان په نسبت د ایران په نسبت باندې ډیر مخته لاړ شي، حتی تر رسمیت ورسره لاړ شي، یا فکر کوي چې نه ځي تر یو حده پورې پاتې دی؟ دلته یو په اصطلاح نزاکت شته په دې معنا چې روسیه د طالبان حکومت و رسمیت وپېژند او روسیه کې پلتفرم د افغانستان د قضیې په اړه جوړ شو او وروسته د هغه نه زه فکر کوم تر زیاتې اندازې پورې مرکزی آسیا هیوادونه د روسیې تر اثر لاندې ډېر امکانات لري چې ځان د طالبانو سره رانږدې کړي. ولې بلې خوا هندوستان هم د روسیې په تبعیت امکان لري چې د رسمیت پېژندنې په برخه کې یو ګام پورته کړي او په دغه بالاخره نتیجه داسې کېږي چې په سیمه کې یو ستراتیژیک مثلث چې پکې هندوستان، روسیه او افغانستان شامل دی جوړیږي. دغه ستراتیژیک مثلث د دې لامل ګرځي چې د غرب نفوذ د امریکا نفوذ په سیمه کې تر سوال لاندې راوستل شي. او مخصوصا په دغه یو حالت کې چې پاکستان دې ته حاضر شوی چې په کراچي کې امریکا ته یو عده ظاهرا د مدنیاتو د استخراج لپاره ما په واقعیت کې یو نظامي هدف ورکړي. صحیح. ډېره مننه. او دلته په سیمه کې د یوې خوا د لویدیځ هېوادونو او د بلې خوا د سیمې هېوادونو لخوا یو سیالي د رامنځته کېدو په برخه کې د افغانستان حالت او د افغانستان دغه اقتصادي، سیاسي، دیپلوماتیک او امنیتي پروګرامونه د پام وړ دی چې باید طالبان ورته پام واړوي او د هغه د حل دپاره لارې چارې ورڅوي. ډېره مننه. دې کبله زه فکر کوم طالبان په اوله درجه کوشش وکړي چې باید به دننه خپل نظام ته مشروعیت ورکړي او وروسته د هغه نه د نړۍ په کچه په رسمیت وپېژندل شي او ورپسې د سیمې هېوادونو سره په ځانګړې توګه د هندوستان سره په دیپلوماتیک تعامل او استراتیک تعامل ورګډ شي. صحیح. مننه. خټک صاحب بس راټولو څومره د ترکي صاحب سره موافق یاستئ چې یو مثلث جوړېدونکی د روسیې او هند او د طالبانو یو دې خبرې سره څومره موافق یاستئ؟ او بله خبره دا ده چې شپږ ورځې تېري طبعا ډېر زیاتې خبرې به کېږي. سفر اجازه هم ورته هندوستان اخیستې ده، پاکستان سره مسئلې هم لري او غواړي چې طالبانو سره اړیکې ډېرې زیاتې ښې کړي. څومره امکان په لږ یا نږدې یا په لرې راتلونکي کې وینئ چې آیا هند به دا نوښت وکړي چې طالبان په رسمیت وپېژني بغیر د دې نه چې دوی د کورنۍ مشروعیت هم ترلاسه کړی اوسي لکه د روسیې؟
ارزاده چې اول خو دې باید سر مخلاص وي چې پاکستان چې کله دا خبره وکول شي استراتیژیک ژورتیا خبر وکیدا نو دا خو کې د هندستان په ضد استراتیژیک جوړولو کنه صحیح نو چې افغانستان فرض خپل دریس کې فرق راولي او هند سره مناسبات خکې نو پاکستان لپاره خدا په دې لازم لوی تاوان دی ځکه چې پاکستان سور کم دی جګړو کې بالکل او د سور کم وخت پر هغه د استراتیژیک خبره کوي او دا خبره مکو خبره دا کوي چې موږ د باسو کړو خو دې کې یو شی موږ ذکر ونکړو او زه فکر کوم چې اخري وخت کې راټولولو کې خبره وکم دلته چین یو اقتصادي زبرځواک په توګه را برسېره شوی دی صحیح او د چین د قوت چې دی د ته کم بها نه دی ورکول پکار چین چې دی په دې لحاظ باندې یو ډیر مثبت قوت دی چې هغه جنگ نه غواړي که فرض ک پاکستان په افغانستان کې ګوتې وي یا لکه څنګه بل ځای غونډه کړي و د خلک را غواړي دلته چین د دې حامی نه دی هغه وایي چې اقتصادي اړیکې زیاتول پکار دي او کوریډورونه جوړول پر تجارت پکار دي نه یو بل ته لیګل عسكر لیګلو یا وسیله لګیا یو مداخله نه دی پکار نو دا یو قسم ته چین نقش دی هغه یو قسم ته مثبت نقش دی او هندستان سره دی اړیکې چې دی هغه په چین چې دی هغه ډیر دوراندیش خلک دي چې تنگ لند سوچ نه دی چې هند سره د مناسبات نزدیکو نه غوړي چې موږ مناسبات نه کوله نه دي خو چین فاکتور چې دی هغه باید موږ په تحلیلونو کې نظر کې ولرو هیڅ سره مناسبات چې دی هغه لکه چې پروسس وي او هغه دا یقینا چې یو داسې موقع ده د دې په تر کې بیا هغه خبره راځم چې د سفر په نتیجه کې رسمیت باندې پیژندنې طرف ته ګام اوچت نم کې خو کا فرض کا دا اراده سرګنده کې بیا هم طالبان د لپاره بو اراده خو ډېر نرمه سرګنده کړې ده په اعلامیه کې رندیر جیسوال لیکلي دي لکه اکټینګ دغه منسټري ورته نه دی ویلای د افغانستان خارجه وزیر ورته ویل یو بل خبره ده وي مونږه د ملګر ملتونو د دغونه خلاف کار نشو کولای یعنی معنا دا چې مو کیږي چې په رسمیت وپیژنو ارزاده چې د موقت وزیر ولا خبره د کله کله باور نو زه تعجب کوم دا خو هغه خپل طالبانو تصمیم نیول چې موقت وزیران نه وبنګ نه خو هغه د افغانستان د طالبانو وزیر یا بل شی مخکې نور ایوادونه استعمال وکړ څلور کال چې پوره شو نو هغه وی چې موږ ته وخت وزیر څوک نه وایي نو بهرحال دا خبره مهمه ده او دا بیا بغي خبره ته اخره کې دغه ترازو چې داخلي مشروعیت چې دی هغه اصل خبره ده چې افغانانو خپل منځ کې ملي روغه جوړه او باقي روغه جوړه چې هغه کې ملي ګرایي ګوره چې افغانستان چې دی هغه یو ملي هویت لري 3000 کلن تاریخ لري هغه د چې پلندو تنګو ډلو کې هغه د چپ والا وي هغه هم غلطي وي او هغه د خي طرف والا دي هغه هم غلطي دي په کار ده چې دغه یو ملي بهیر ته لار ورکی خلک اوږي یو بل تحقیق کی نو دې سره د ټولو سر اوچت شي سربړي بشي او خدای مکه کا تاسو یو بل ته دغه سي اړوي او لند تنگ نظرونه لري نو هغه کې وو زب بیا پښتنه وکم دغه لند تنگ نظر دغه وضعیت سره ک طالبان د هند سره اړیکو ته حتی رسمیت ته ورنږدې کیږي دا به د طالبان لپاره یو بریایي پسیمه کې کنه یقینا خو بعد ته چې هغه لپاره خو په بریا ځکه چې خو انزوا په حال کې دي نو هغه لپاره خو یو کتاب یو بل غټ مهم ایواد چې دی هغه په رسمیت و پیژني نو دا خو یقینا چې یو دا چې بریا هغه لپاره پرمختګ دی مګر هغه لکه چې خبره کړې ده هند چې دی هغه ډیر مجرب بیروکراسي لري ډیر ملل متحد خبرې چې کړې دي نو دا هغه هم دغه وایي چې مثلا هغه د پر ودا ډیر مشکل چې خزو سره چې کوم برخورد دی د ادامه ولري او هغه د ورسره کومکونه او تعامل پراخ کی هیئتونه او غټي پیمانه باندې زما په خیال کې دا مهمه وي چې د خپل داخلي چې کوم خبرې دي چې هغه ته پاملرنه وکړي او یو پراخ بنسټ حکومت خواته غوونه زه بیا یو پښتنه کومه خټک سره په اخره کې طالبانو باندې هند شکونه هم لري فکر کوي چې هندستان سره د شکونو په طالبانو سره د پاکستان په ضد روان دی خي خواته او یا فکر کوي چې طالبانو د هند شکونه رفع کړي دي قناعت ورکړي
بل دا شکونه خو د سیاست کې خصوصا چې بیا د مملکتونو منځ کې سیاست چې دی هغه کې ملي ګټې سره مهمه وي دا شکونه یا د دښمنۍ څخه قبایلی دښمنۍ یا د قبایلی دوستۍ نه وي چې هغه یعنی ملي ګټو بنسټ نه بل یو بنسټ ولري چې څوک یو رومانټیک تصور د دوستۍ هغه موجود نه دی. نو زما په خیال کې هندي وخت هند ته دا اواره کوي چې طالبانو سره خپل اړیکې پراخه کړي ولکه چې ما ارزو کوم هغه طالبان چې کوم د ټول نړۍ د بین المتحد او د ټول معیارونو باندې ځان پوره باسي نو بیا به د مانور ورشي. صحیح. ترکی صاحب لاندې راته وایاست طالبانو ته دغه اوسنۍ وضعیت چې په سیمه کې کوم رامنځته شوی دا د سیمې د هیوادونو یو ضرورت لمخې تعامل لکه د طالبانو د ډیپلوماسۍ بریا ده د هندستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې د روسیې سره اړیکې قطعا د طالبانو د ډیپلوماسي بریا ویلی نه شو د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو سیاست د شرق او غرب ترمنځ د شرق په ګټه بې موازنه شوی ناانډول شوی او طالبان باید زیار وباسي چې خپل اړیکې د لویدیځ هیوادونو سره ښه کړي. د لویدیځ هیوادونو افغانستان په قضیه کې په کافي اندازه د اقتصادي مرستې پوتنشل لري. موږ د شرقي هیوادونو د سیمې هیوادونو په اقتصادي ډول څه مرستې ترلاسه کولی نه شو پرته له هغه نه چې دلته او هلته غونډې جوړې کړي. اما غربي هیوادونه اتحادیه اروپا امریکا د افغانستان په اړه په کافي اندازه د مرستې ورکولو کافي پوتنشل لري. باید د هغه نه کته پورته ډېره مننه. خټک صاحب د عباس کې ډېر جالبه نقطه راغله وایي چې طالبان نه د لویدیځ په مقابل کې ختیځ سره د سیاست جوړول یا د اړیکو جوړول دا بې توازنه شوي دي او دوی باید غرب سره پاتې شي. افغانستان شرق سره پاتې کېدو کې ثابت پاتې کېږي ثبات ته رسېږي که غرب خواته بیا ورتګ به ثبات ته ورسېږي. افضل چې هم طالبانو او هم غرب داسې روایتونه پاللي دي چې دوی دپاره ډېره ګرانه ده ځکه چې طالب چې دی هغوی هم ویلي چې مونږ اشغال پای ته ورسولو امریکایي اشغال او امریکا وایي چې مونږ د افراطیګرۍ په ضد باندې جګړې کړې دي. نو دا یو مشکل دواړو خپل ایجاد کړی دی او ما په ځان کې بیا حل په افغانستان کې پراخ نظام کې دی هغه په دې اوسنی روایت کې دی چې د کوم روایت سره طالبان اوس موجود دي د پر ډیره ګرانه ده چې نړۍ کې د ټولو خلکو سره خپل تعلقات چې هغه اوار کی او اقتصادي پوتنشل کې چین هم لکه چې ما مخکې ارزو کړو هغه هم لوی پوتنشل دی. بهر خبرې ټولې د افغانستان د خپل ګټو په اساس ملي ګټو په اساس پکار دي چې هغه شرق سره غرب سره چارځي کې د افغانستان ملي ګټې حکم کوي نو باید هغه سوشي لکه چې ما چې خیر کار یعنی درنښت کور نه شروع کیږي. ډیره مننه. خدای مو راته ژوندي لره دواړه مشران آباد اوسئ. خدای مو راوله هر کله. تشکر مننه.